د غزنی ولایت په مرکز کې د رومیانو د روب تولید د نورو کلونو په پرتله ښه شوی چې په غزنی کې سربیره نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د دغې کارخانې مشر غلام روحاني وایي له رومیانو د روب جوړولو په دغه کارخانه کې شاوخوا 12 تنه چې نارینه او ښځې شامل دي کار کوي. 40 کلن غلام روحاني وایي که دولت ورسره مرسته وکړي کورني تولیدات به یې پراختیا ومومي. 5000 تن بانجان رومی را مد نظر گرفتیم که ما روب جور کنیم. هم بخش مردم ما، هم بخش دیاقی ما، هم بخش جا مفاد خوب است. ما این سال خوشبختانه تقریبا 20 نفر دیاقی رو ما جمع کردیم، تخم دادیم، بیل دادیم، کود دادیم. ریاست زراعت خبر است ما از حساب شرکت خود ما یا قدیز یا دیاقی خود کمک کردیم. بخاطر چون که ما زراعت نداریم، زراعت ما از بین رفته. این ما مردم سینگ پس تشویق کنیم، پس زراعت ما سرپای ساده شد. یکی مثال روب جور کنه، یکی مثال کارخانه جور کنه، یکی دیگه جور کنه که پس ما کارخانه جور نداریم، چیز نداریم. تولید وطن نداریم. حقیقت ما مثال همکاری شه و کمک شه ما شاید از اینکه خوبترش ما جور کنیم. په دغه کسانو کې 6 تنه سړي، 3 مېرمنې، یوه نجلۍ او 2 هلکان دي. ټوله تر غاړې په بانجانو لړلي دي، خو بیا هم له خپل کار څخه سخت خوشحاله دي. 12 کلن ضیاء الرحمن د دغه هلکانو له جملې څخه دی چې دی لګیا دی بانجان مینځي، خوشحاله ښکاري او له ځان سره سندرې هم زمزمه کوي. جانانه راشه په ګلشن نوی بهار دی، درومې کهار دی جانانه، درومې کهار دی جانانه. وطن مو بل ځوانان بل دي چې په پښتو یاد وکړي ژړا هسې راوت یاد په پناه شو کلي تر کشمه بیا به نه کوم لاسونه. ضیاء الرحمن وایي کار هم کوي او ترڅنګ یې ښوونځي ته هم ځي. دی هیله لري چې په راتلونکي کې یو څوک ترې جوړ شي او د هیواد او خلکو پر ګټه تمام شي. د دغه کارخانې د مالک ترڅنګ د غزني سیمې صنعتکاران وایي دولت دې د دوی تولیداتو د بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ دې ورسره مرسته هم وکړي. که صنعتکاران له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د غزني ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست ته بیا ډاډ ورکوي چې لاسنیوی به یې وکړي. د غزني ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس محمد وسیل مسعود میلمه راډیو ته وویل دولت ژمن دی تر څو ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته وده ورکړي. نوموړی وایي موږ په دې باندې کار روان کړی دی چې د دغه ولایت بزګرانو او صنعتکارانو ته د قرضې پیسې اخیستلو فرصت برابر کړو تر څو دوی وکړی شي په ښه توګه باندې خپلو محصولاتو او تولیداتو ته وده ورکړي. نور قرضیات ته خپل تجاران ته ورکړو تر څو دوی تشویق شي او په دې برخه کې کار وکړي او محصولات چې فعلا موږ لرو نو په مؤثره توګه باندې د دې څخه استفاده وشي. البته په د خپل د افغانستان داخلي محصولات په خاصه توګه د غزني محصولات د سبزیجات او میوه‌جات په بخش کې چې موږ لرو دته نور هم امکانات برابر کو په آینده کې چې نور هم د فراختیا ورکو. نو مؤثر دي د ګرانټونه چې ورکوي خلک شنه اجازه نه اخستې ده او په آینده کې ان شاء الله په دې باندې په دې بعد درې بخشو کې موږ نور هم کار وکړو چې ترڅو مارکیټ هم شو ورته پیدا کو لا زیات کوششونه ورته وکړو هڅې ورته وکړو ترڅو چې محصولات په مناسب وخت او په مناسب ټاکلي شرایطو کې مناسب مارکیټ ته وړاندې کوو. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې د کرهنې او مالدارۍ ریاست لخوا د لومړي ځل لپاره څه وخت وړاندې د زردالو د کښتۍ او رومي بانجانو د پروسس مرکز د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې د یاد مرکز پر رغولو 503 میلیون افغانۍ لګښت راغلی و چې اوس فعلا ګټه اخیستنې ته سپارل شوی. د دغه مرکز پر مټ به د کرنیزو محصولاتو پروسس ترویج او بازار موندلی چې پر مټ به یې بزګران له خپلو کرنیزو محصولاتو څخه لازمه مطلوبه او کافي ګټه ترلاسه کړي. په دغه مرکز کې ګڼ شمېر کسانو په تېره بیا بېوزلو ښځو ته د کار زمینه هم مساعده شوې. په دا وروستیو کې په غزني کې ډیری کسانو د خپلو تولیداتو په تیارولو او بازار ته پر وړاندې کولو لاس پورې کړی ده. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.